السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا ورسولا. تیر درس کی مو حرکت، سکون، تغییر مکان، فاصله، سرعت او تعجیل زده کړه. په دې ځای کې اول علامې څېړم، بل فرمولونه وایم. علامې تاسې ذهن کې به تعجیلي او د تاخیري حرکتونو مفهومونه وي. تعجیلي حرکت څه ته وایي؟ تاخیري حرکت څه ته وایي؟ تعجیلي حرکت هغې ته وایي چې د تعجیل علامه مثبت وي. تاخیري حرکت هغې ته وایي چې د تعجیل علامه منفي وي. راځو دې خبرې ته دا واضحه کوو چې آیا دا صدق کوي که نه کوي. نو د دې نه مخکې علامې څېړم. سرعت او تعجیل دواړه وکتوري کمیتونه دي. سرعت او تعجیل دواړه وکتوري کمیتونه دي. کله چې وکتوري کمیتونه شو نو اوس دلته علامه موږ ته جهت راکوي. څه راکوي؟ جهت. یعنې سرعت به ځان سره علامه حتما لري، تعجیل به ځان سره علامه حتما لري. داسې نشي کېدی چې دا د تل مثبت وي یا دا د تل مثبت وي. راځم اول تعجیلي حرکت څېړم. تعجیلي حرکت هغه حرکت ته وایي چې سرعت یې اوله کې وي د وخت په تېرېدو سره بیا لږ اضافه شي دلته وي په اندازه. یعنې اولنی سرعت یې وي، اخرنی سرعت به د دې نه اضافه وي، یا لږ اضافه یا ډېر اضافه، خو سرعت به څنګه شوی؟ تیز شوی وي. دا د تعجیلي حرکت تعریف دی. تعجیلي حرکت هغه حرکت ته وایي چې سرعت یې زیاتیږي. نو کله چې دا اولنی سرعت شو، دا اخرنی سرعت شو، اوس راځم تعجیل علامې ته. ښه، سرعتونه دي نو مثبت ایکس پر لور باندې حرکت کوم. حرکت کوم طرف ته دی؟ مثبت. نو هغه هم مثبت شو، دا هم مثبت شو. اوس راځم د تعجیل تعریف. متوسط دا مساوي کیږي وی2 منفي وی1 بر دلتا ټي. دلتا ټي سکالر دی، دا منفي نشي کېدی چې ووایې ته -2 ثانیې. نه، صفر پر راتلی شو خو منفي نشي کېدی. اوس راځم وی2 کوم سرعت دی؟ دا دی وی جمع دلتا وی پر دلتا منفي د وی1 قیمت وی پر دلتا ټي. نو وی به د وی سره اختصار شي جمع دلتا وی پر دلتا ټي. علامه څنګه شوه؟ مثبت شوه. نو دې خبرې صدق وکړو. حرکت که تعجیل علامه مثبت و، حرکت تعجیلي دی. تعجیلي مو څېړو، علامه یې څنګه شوه؟ مثبت شوه. خو که چیرې د حرکت برعکس دې طرف ته وي، یعنې د منفي ایکس پر لور وي، اوس بیا دا علامه هم منفي کېږي، دا هم منفي کېږي. یعنې اولنی تعجیل منفي وي دی، اخرنی تعجیل منفي وي جمع دلتا وي شو. دا علامې د دلتا ایکس نه اخلي، یعنې وي مساوي کېږي x2 منفي x1 بر دلتا ټي. اوس جسم اول دلته و x1، بیا دلته راغلو x2. مثلا دلته په دا مبدا شوه د -2 او د -6. x2 منفي x1 منفي 6 منفي 2، دا به شي -4. نو تغییر مکان چې د منفي x پر لور وي، علامه یې څنګه کېږي؟ منفي کېږي. کله چې دا منفي شو په وخت چې وي شي د وی علامه منفي کېږي. نو دا منفي چې موږ ولیکله دا حرکت څنګه دی؟ د منفي x پر لور دی.
خو تعجیلی دی ځکه اوله کې سرعت وي و بیا سرعت وي جمع دلتاوي شو یعنی د وي نه زیات شو خو په کوم طرف منفي طرف ته اوس همدغه تعجیلي حرکت علامې څېړم د تعجیل تعریف څه دی ا مساوي کېږي v2 یا اخرنی سرعت منفي اولنی سرعت پر دلتا ټي v2 څو دی دا دی منفي وي جمع دلتاوي بیا منفي وي دا بشي پر دلتا ټي دا بشي منفي وي منفي دلتا وي جمع وي تقسیم دلتا ټي وي به د وي سره اختصار شي منفي دلتا وي پر دلتا ټي علامه څنګه شوه تعجیل علامه منفي شوه خو حرکت تعجیلي و نو دې خبرې صدق ونه کړو په هغه حالت کې چې حرکت د مثبت ایکس په طرف وي دا خبره صدق کوي خو که د منفي ایکس په طرف شي بیا په تعجیلي کې هم د تعجیل علامه څنګه ده منفي ده تاخیري ته راځم تاخیري حرکت هغه حرکت ته وایي چې سرعت د وخت په تېرېدو سره څنګه شي کم شي یعنی اولنی سرعت که وي دویمه سرعت به وي منفي دلتا وي د دې علامه څېړم تاخیري حرکت کې چې دی څه وایي نو که اوله کې سرعت وي وروسته به د دلتاوي په اندازه کم شوی وي په مثبت ایکس لوري باندې حرکت څېړم تاخیري دی ځکه سرعت کمیږي لګیا دی د تعجیل تعریف دا به مساوي شي v2 منفي v1 پر دلتا ټي v2 څو دی وي منفي دلتا وي بیا منفي v1 څو دی وي پر دلتا ټي دا به اختصار شي منفي دلتا وي پر دلتا ټي علامه منفي واخیسته حرکت تاخیري او دې صدق وکړو خو که چېرته حرکت منفي ایکس پر لور شي بیا دا منفي کېږي او دا طرف هم منفي کېږي نو د تعجیل تعریف به څه شي v2 په ځای وی دلتا وی منفي بیا منفي وي پر دلتا ټي دا به شي منفي وي جمع دلتا وي جمع وي پر دلتا ټي وي به د وي سره اختصار شي مساوي جمع دلتا وي پر دلتا ټي نو علامه یې څنګه واخیسته مثبت که چېرته حرکت د منفي ایکس پر لور وي تاخیري حرکت هم ممکن مثبت علامه واخلي نو اوس به علامه څنګه څېړو څنګه ویلی شو چې د تعجیل علامه مثبت وي حرکت تاخیري دی که تعجیلي د تعجیل علامه یوازې صدق نه کوي که چیرې مثبت ایکس پر لور حرکت و یعنی د وی علامه مثبت وه تعجیل ورسره دلته مثبت راوختو حرکت تعجیلي دی دا په دویمیم مثال کې چې موږ د وی علامه منفي کړه تعجیل ورسره منفي راووتو حرکت و تعجیلي دا اوس په تاخیري کې د وی علامه مثبت تعجیل منفي راوختو دلته هم د وی علامه منفي تعجیل مثبت راوختو نو له دې وروسته چې وایي حرکت تاخیري او تعجیلي څه وخت دی که چیرته د وی او د ا علامې یو شوي که دا منفي و دا منفي که دا مثبت و دا مثبت دا حرکت تعجیلي دی که چیرته یو د بل ضد وي د وی علامه منفي وه د ا علامه مثبت شوه یا وی مثبت و ا منفي و یو د بل ضد وي نو دا حرکت بیا تاخیري دی مخکې به حرکت صرف د ا د علامې نه په نظر کې نیولو نه عمومي دا حالت دی که چیرته د وی علامه او د ا علامه هم جهته و یا یو شی علامې وي دا حرکت تعجیلي که یو د بل ضد وي نو علامې بیا څنګه یو د بل ضد علامې وي نو حرکت تاخیري دی په همدې ترتیب کړم چې دا زده کړه تاسې په آزاد سقوط کې هم یو څو شبهات کوئ هغه به حل شي د مثال په ډول
تاسې وایئ چې یو جسم پورته ځي او بیرته ښکته راځي. په دې ځای کې جي منفي نیسو، په دې ځای کې جي مثبت نیسو، په دې ځای کې جي صفر، او بل ځای کې وایي چې دغه جي ثابت دی. که دا منفي 9.1 متر بر سکند مربع، دا به شي 9.1 متر بر سکند مربع، او دا شو 0 متر بر سکند مربع. دا خو ثابت نشو. منفي 9 او مثبت 9 ځمکه او اسمان فرق لري، هلته بیا 0. دلته خبره وایي چې جي ثابت دی. نو دا خبرې متضادې دي. اوس راځو هغه علامې په نظر کې نیسو. کله چې جسم پورته ځي یاد ولرئ جي ثابت دی. دا خبره صحیح ده. جهت دې ځمکې پر لور دی. جهت یې د ځمکې پر لور دی. ثابت 9.1 متر بر سکند مربع قیمت لري. جهت یې د ځمکې پر لور دی. نور مثبت او منفي ورکول تاسو پورې اړه لري یا محوراتو پورې اړه لري. ښه خبره دا ده چې د ایکس محور وایي مثبت وایي کې او دی منفي وایي، نو د ځمکې پر لور باندې علامه منفي ده، د جي علامه منفي د ځمکې پر لور. اوس چې پورته جسم ځي حرکت تعجیل جي منفي 9.1 متر بر سکند مربع. په اعظمي نقطه کې همدغه منفي 9.8 متر بر سکند مربع 8.1 چې ښکته راځي همدغه جي مساوي کېږي منفي 9.1 متر بر سکند مربع. په ټولو ځای کې همدا قیمت دی. دا منفي علامات د منفي وایي پر لور باندې. که چیرته ته داسې فرض کې ځینې کتابو کې جي مثبت نیسي سوال حل کړی وي درست وي، هغه دې ځای کې مشکل وي. مبدا یې دا ځای فرض کړی وي او جهت مثبت وایي ښکته فرض کړی وي، نو بیا د جي علامه خو د ځمکې پر لور ده. ته چې ځمکې پر لور ته مثبت وایي بیا به مثبت 9.8 متر بر سکند مربع لیکئ. په آزاد سقوط کې یو مثال حلوم، هغې مثال کې بیا ښه تشریح شي انشاءالله راتلونکي ساعتونو کې. نو کومو کتابو کې چې جي مثبت 9.1 متر بر سکند مربع لیکلی وي هغه دغه د وای ښکته وای مثبت فرض کړی وي. نور د جي علامه د ځمکې پر لور ده. که ته د ځمکې لور ته مثبت وایي مثبت 9.8 او که د ځمکې طرف ته منفي وایي بیا 9.8. اوس راځو مخ پورته حرکت تاخیري دی. څه شی دی؟ تاخیري دی. ولې تاخیري دی؟ ځکه سرعت مخ پورته روان دی. نو د سرعت علامه مثبت، د A یا د G یا د تعجیل علامه منفي، یو د بل ضد دي. نو حرکت څنګه دی؟ پورته تاخیري. ښکته چې راځي د سرعت جهت هم ښکته دی منفي دی، د جي جهت هم منفي دی، نو دواړه هم جهته دی. حرکت تعجیلي دی. په دې ځای کې سرعت 0 دی او د جي علامه منفي 9.8. په اعظمي نقطه کې جي 0 نه دی. ځینې کسان وایي دا جي 0 دی. که دلته جي 0 شي تعجیل په سرعت کې تغییر نظر وخت ته تعریف دا دی. نو که جي 0 وي وخت په تېرېدو سره باید سرعت تغییر ونه کړي. سرعت 0 دی تل باید 0 شي. دا چې د 0 نه جهت ښکته کوي او حرکت پیل کوي دا په دې معنا ده چې جي لري 0 نه دی او هغه قیمت څومره دی؟ 9.8 متر بر سکند مربع. کلم چې علامې وپېژندلې اوس راځم دویمه موضوع د فرمول بندۍ ده. فرمولونه یا د حرکت د معادلو ثبوت. د حرکت 3 معادلې دي او په کلاسیک میخانیک کې ډېر په درد خوري د حرکت معادلې ثبوتوم یا فرمولونه. د فرمولونو د ثبوت دپاره یوه خبره چې په ذهن کې باید وي هغه A باید ثابت وي. که چیرې A ثابت نشي دا فرمولونه صدق نه کوي. بیا به زه د انتګرال نه به استفاده کوي. دغه انټروال به کوچنی ویشي.
د فورمولونو د ثبوت دپاره دا شرط دی چې ای به څنګه وي ثابت وي کله چې ای ثابت شو په وی ټي ګراف کې مثلا په ټي مساوي صفر کې سرعت وی صفر یا وی یو وی صفر و ټي یو وی یو ورته وایم ځکه موږ تر اوسه وی یو وی دوه لیکو په ټي مساوي که وخت دا شي سرعت به دومره بدل شوی د دومره وخت سره بیا دومره همداسې د وخت سره که دا سره وویشي یعنې دا په سرعت کې تغییر نظر د وخت تغییر ته مساوي دی که مساوي نه وي بیا ای ثابت نه دی که دا ثابت نه شي دا فرمولونه صدق نه کوي کله چې ای ثابت شي دا ګراف مستقیمه کرښه راځي ګراف څنګه راځي مستقیمه کرښه مثلا په دې ځای کې ټي دوه دی او سرعت وی دوه دی په ټي یو مساوي کې د سرعت قیمت دې ځای پورې و په ټي دوه وخت کې سرعت دې ځای پورې راغلو نو کله چې ای ثابت وي دا ګراف وی ټي ګراف مستقیمه کرښه راځي او کله چې مستقیمه کرښه شي نو وی متوسطه دا د وی یو او د وی دوه حسابي اوسط دی په یو بعدي حرکتونو کې اگر چې د سرعتونه وکتوري کمیت دی تغییر مکان وکتوري کمیت دی که د ایکس په محور لیکم نو وی ایکس وی ایکس وی ایکس که د وای په محور وی وای وی وای وی وای که د ایکس په محور وي د جهت دپاره واحد وکتور آی یا فقط علامه که چېرته مثبت و مثبت ایکس که چېرته علامه منفي و منفي وای نو موږ ته پوره معلومات راکوي که د آی ورسره هم نه لیکم نه پروا نه کوي مرکبې لیکم که د مرکبو علامه مثبت و نو مثبت آی دی ورسره که د مرکبو علامه منفي و بیا منفي آی واحد وکتور لري د اسانتیا په خاطر نه لیکم خو پام مو وي چې دا وکتوري کمیتونه دي او جهت ته اړتیا لري کله چې ای ثابت وي دا رابطه صدق کوي چې دومره پوه شو اوس راځو د تعجیل تعریف ته ای متوسط یا ای لحظوي ځکه ثابت دی متوسط تغییر نه کوي نو متوسط او لحظوي ثابت دي دا مساوي کیږي د ایکس په محور باندې وی دوه ایکس د ایکس په محور منفي وی یو ایکس مرکبه پر دلتا ټي د اسانتیا په خاطر دا ټي دوه منفي ټي یو دی که سټاپ واچ نه استفاده شوي نو ټي یو به د صفر نه ثانیې اړول شروع کړي یا به 15 منټه وي یا 3 سکنډه نو دا آخري به ټي راشي د دغې دلتا ټي په ضد شی لیکم وی دوه ایکس منفي وی یو ایکس بر ټي خو دی انټروال د دې نه چې دې ځای پورې سرعت کې تغییر راغلی څومره وخت نیولی دا همغه وخت دی دا مې کوم ځای نه ولیکو د تعجیل تعریف نه د دې ځای نه طرف وسط وی دوه ایکس منفي وی یو ایکس دا ایکس ایکس د ایکس په محور مرکبې دا مساوي کېږي ای ایکس ټي د دې ځای نه به وی دوه ایکس مساوي شي وی یو ایکس جمع ای ټي دې ته وایي د حرکت اوله معادله د حرکت لومړۍ معادله د کوم ځای نه ثبوت شوه د تعجیل د تعریف نه کله مو دا پیدا کړه او دا پیدا کړه اوس راځم د متوسط سرعت تعریف نه لیکم چې وی متوسط دا مساوي کیږي x2 منفي x1 پر دلتا ټي دلتا ټي هم دا خبره ده ټي لیکم دا به شي دلتا x پر ټي که چېرته x د مبدا نه شروع وي نو دا صفر کېږي x2 صرف x راځي راځم مخ ته طرف وسطه دلتا
دلتا x په مساوي شي وی ټي د دې وی قیمت دا دی لیکم چې وی یو x جمع وی دوه x پر دوه ضرب ټي دا شو دلتا x. دا ډیره مهمه رابطه شوه. په دې رابطه کې یو دوه درې وی دوه وی یو ټي وی دوه پیدا کوم هلته وضع کوم یوه معادله راکوي وی یو پیدا کوم هلته وضع کوم دویمه معادله راکوي ټي پیدا کوم هلته وضع کوم بله معادله راکوي. اول وی دوه تیار پیدا دی هلته وضع کوم چې څه شی راکوي. نو دلتا x به مساوي شي وی یو x جمع وی دوه په ځای لیکم وی یو x جمع ا ټي وی یو x جمع ا ټي پر دوه ضرب ټي وی یو x دوه وی یو x جمع ا x ټي تقسیم دوه ضرب ټي. اوس دا ټي دواړو حدونو کې ور ضربېږي دا به شي دوه وی یو x ټي جمع ا x ټي مربع تقسیم دوه. دا دوه د دواړو حدونو لاندې دي دې سره به اختصار شي وی یو x ټي جمع دې سره به پاتې شي یک بر دوه ا ټي مربع. دا شو د دلتا x قیمت او دې ته وایي د حرکت دویمه معادله. دلته لیکمه اولنۍ معادله یې دا وه وی دوه x مساوي کېږي وی یو x جمع ا ټي. دویمه معادله یې دلتا x مساوي کېږي وی یو x ټي جمع نیم ا ټي مربع. دا اکسونه انډکس چې دی دا د x محور راکوي. اوس راځمه وی دوه قیمت مې پیدا کړو وضع مې کړو که د وی یو قیمت پیدا کړم هلته وضع کړم دې ځای نه به وی یو مساوي شي اولنی سرعت وی دوه x د ا ټي چې هغې خواړو منفي به شي نو دا د وی یو x قیمت شو دلته وضع کوم شی راکوي د وی یو x په ځای لیکمه وی دوه x منفي ا ټي بیا جمع وی دوه x تقسیم دوه ضرب ټي وی دوه x دوه وی دوه x منفي ا x ټي پر دوه ضرب ټي. دا ټي دواړو حدونو کې ور ضربېږي دوه وی دوه x ټي منفي ا x ټي چې ټي کې ضرب کم ټي مربع پر دوه دی نو دې حد لاندې جدا لیکم دې حد لاندې جدا لیکم. دا به اختصار شي دا به شي وی دوه x ټي منفي یک بر دوه ا ټي مربع. نو دا یوه بله معادله راکړه دلتا x مساوي کېږي وی دوه x ټي منفي یک بر دوه ا ټي مربع. یعنې تغییر مکان پیدا کول دپاره اولنی سرعت ضرب وخت جمع یک بر دوه ا ټي مربع دویمه سرعت ضرب وقت منفی یک بر دوه ا ټي مربع. د دواړو ته د حرکت دویمه معادله وایي. اولنۍ نه ډېره استفاده کېږي د دویمۍ نه کمه استفاده کېږي. اوس راځم د دې نه د ټي قیمت پیدا کوم هلته یې وضع کوم. نو دغه رابطه یا دا یو شی دی د دې ځای نه به ټي مساوي شي وي دوه منفي وي یو پر ضرب حالت کې دی چې تقسیم نه واړوي مساوات نه اړوي تقسیم به شي. دلته قیمت وضع کوم. دا مخکې وروسته لیکلی شم وي دوه ایکس جمع وي یو ایکس پر دوه د ټي په ځای وي دوه ایکس منفي وي یو ایکس پر ا. د کسرونو ضرب د صورت کې ضربېږي مخرج کې ا جمع بي ا منفي بي یو مطابقت راکوي چې ا مربع منفي بي مربع سره مساوي دی. نو وي دوه ایکس مربع منفي وي یو ایکس مربع تقسیم دوه ا ایکس.
او دا مساوي شو دلتا اکس سره که طرف وسط کم نو 2ax دلتا اکس 2ax دلتا اکس مساوي کیږي وی 2 مربع منفي وی 1 مربع. دې ته د حرکت درېمه معادله وایي، دې ته دویمه معادله، دې ته اوله معادله. دا وی د حرکت درې معادلې چې ثبوت شوې. ښه دې ځای کې د معادلو ته راځم او د شکل ته راځم. وی ټي ګراف ته په ټي مساوي 0 کې وی 1 او په ټي مساوي 2 کې وی 2 شو. دا ګراف راکړو. اوس د دې وی ټي ګراف ته کوم ګراف ته وی ټي او پورته ا ثابت ته د ا ټي ګراف رسموم. ا ټي په ټي مساوي 0 وخت کې د ا قیمت هم دومره، په ټي تیریدو سره د ا قیمت تغییر نه کوي. په ټي مساوي 2 وخت کې هم د ا قیمت هم دومره ده. یوه مستقیمه کرښه راکوي. څه راکوي؟ مستقیمه کرښه. اوس دا مستطیل چې د ا منحني په واسطه رسم شوی او د ټي 1 او د ټي 2 ترمنځ احاطه شوی یو مستطیل شکل دی. کوم شکل دی؟ مستطیل شکل دی او د مستطیل یوه ظله اکس ده یا ارتفاع او د بله ظله دلتا ټي ده. دغې ټي ګراف لاندې سطحه چې د ټي 1 او د ټي 2 ترمنځ احاطه شوې ده مساحت دی ا دلتا ټي. مساحت یې څه دی؟ ا دلتا ټي. مساحت ا دلتا ټي او دا ا دلتا ټي ا دلتا ټي دا مساوي کیږي وی 2x منفي وی 1x یا دلتا وی. نو په ا ټي ګراف کې د منحني لاندې سطحه چې د ټي 1 او ټي 2 په واسطه احاطه شوې ده موږ ته دلتا وی راکوي. په ا ټي ګراف کې د ګراف لاندې سطحه څه راکوي؟ دلتا وی. په وی ټي ګراف کې دا د ګراف لاندې سطحه ګورو چې دا څه راکوي؟ دا نو دې سطح پیدا کول لپاره داسې کوو چې په دوو برخو یې ویشو. یو به مستطیل شي بل به مثلث شي. مثلث مستطیل. اوس د مستطیل یوه ظله دلتا ټي ده ټي 2 منفي ټي 1 بله ارتفاع یې څه ده؟ وی 1. د مثلث قاعده دلتا ټي ده دې سره مساوي ده او ارتفاع د ټولو نه چې دا منفي کړي یعنې وی 2 منفي وی 1 یا دلتا وی. دلتا وی او دلتا وی مساوي کیږي ا ټي. ا دلتا ټي او دلتا ټي ته موږ د اسانتیا په خاطر ټي ویلی وو یعنې دلتا وی یا ا ټي. دغه چې هر قیمت لیکي دا د دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې قیمت شو. اوس راځو دغې سطحې مساحت پیدا کوم. د وی ټي ګراف یا د منحني مساحت چې د ټي 1 او د ټي 2 په واسطه احاطه شوی وي. نو اول مستطیل وی 1 دلتا ټي. دلتا ټي په ځای ټي لیکه. اول دلتا ټي لیکم بیا ټي تاړم. وی 1 دلتا ټي مستطیل شو. د مثلث مساحت د مثلث مساحت 1/2 قاعده ضرب ارتفاع ده. 1/2 قاعده ضرب ارتفاع او دا مساوي کیږي وی 1 دلتا ټي په ځای که ټي ولیکم دلتا ټي لیکم جمع 1/2 ارتفاع څومره ده؟ 80
او دا یا ټي یا دلتا ټي. قاعده څومره ده؟ دلتا ټي. دا به شي وي یو دلتا ټي جمع یک بر دوه ا دلتا ټي مربع. او دا موږ ویلو چې اسانتیا په خاطر دلتا ټي دی خو ټي لیکم. وی یو ټي جمع یک بر دوه ا ټي مربع. او دا څه سره مساوي ده؟ د حرکت دویمه معادله دلتا اکس سره. نو په وی ټي کې په وی ټي ګراف کې د منحني لاندې سطحه چې د ټي یو او ټي دوه په واسطه یې احاطه شوې ده موږ ته دلتا اکس یا تغیر مکان راکوي. دوه خبرې په ای ټي ګراف کې د ګراف لاندې سطحه دلتاوي راکوي، په وی ټي ګراف کې د ګراف لاندې سطحه دلتا اکس راکوي. د همدې خاصیتونو په پام کې نیولو سره یو مشکل چې انسانان ورسره مخ وو هغې مشکل حلولو کې کومک وکړو. هغه مشکل دا و کله به چې د میامي نه لندن ته یا د امریکې نه لندن ته طیاره راتله نو د طیارې پیلوټ باید په هره لحظه هره نقطه کې خپل موقعیت پوزیشن او جهت وپیژني تر څو ټارګټ یا هدف ته ځان ورسوي. دلته به مشکل دا و چې د دې وچو نه رادارونو به دا ځای نشو کور کولی چې سیګنالونه ورسي او د دې الوتکې موقعیت او جهت په نښه کړي. نو د دې په خاطر چې دلته سرعت یا جهت موقعیت یا د موقعیت او د وخت نسبت ته سرعت وایي، په دې ځای کې سرعت یا موقعیت پیدا کړي یوه آله ایجاد کړه INS انرشیل نیویګیټنګ سیستم. د عطالت په واسطه د چلونې سیستم یا د جاز چلونې سیستم دا آله سره کم کار کوي. که چېرته پام وکړو موږ ګاډي کې ناست وو سترګې م پټې کړې وي که ګاډی سوکه کېږي نو موږ مخته ځو، یعنې موږ ته دا دماغ دا اشاره راکوي چې ګاډی سوکه شو یا بریک ونیو. که چېرته ګاډی تیزېږي موږ شاته ځو، دا سوډو فورس ورته وایي یا کاذبه قوه، دا په موږ عمل کوي او موږ ته مغز دا اشاره راکوي چې دا ګاډی څنګه شو تیز شو. همدغې ته د عطالت خاصیت وایي. دا آله یا INS د همدې عطالت نه استفاده کوي. په دلته ایرپورټ یا میدانونو کې سرعت معلوم دی، وروسته چې پورته شي هوا ته د عطالت په واسطه باندې د جاز یا د الوتکې په سرعت کې تغییر یعنی تعجیل محاسبه کوي. څه محاسبه کوي؟ تعجیل محاسبه کوي. او کله چې تعجیل محاسبه کړو تعجیل له چې موږ ټي ور ضرب کړو موږ ته دلتاوي راکوي. څه راکوي؟ دلتاوي راکوي. خو په دې ځای کې تعجیل ثابت دی، دلته تعجیل ثابت نه وي. کله چې تعجیل ثابت نه وي موږ څه کوو؟ ای ټي ګراف ته تعجیل د مثال په ډول داسې تغییر کوي، زیاتیږي. نو دغه تغییر په کوچنیو انټروالونو ویشو. د مثال په ډول زه د دغه انټروال دپاره تعجیل ثابت په پام کې نیسم او وخت یې څه دی؟ ډېر کوچنی انټروال دی، ډي ټي ورته وایم. څه ورته وایم؟ ډي ټي. نو کله چې د کوچني انټروال دپاره مې ډي ټي ولیکو ای ثابت فرض کېږي ای ډي ټي او دا مساوي کېږي ای دلتا وي. دا دلتا ټي ډېر کوچنی شو ډي ټي شو، ای ډي ټي مساوي کېږي دلتا وي سره، دلتا وي سره یا وي دوه منفي وي یو سره.
که چیرې دا انتګرال واخلو موږ ته ټول مسیر کې تعجیل راکوي چې دا انتګرال واخلو دا به شي ا انتګرال د ډي ټي صفر نه ټي پورې او دا به شي انتګرال د ډي وي وي یو نه تر وي دوه پورې دې انتګرال چې واخلې دا شی راکوي او د دې انتګرال چې واخلې ا ټي راکوي نو موږ ته معادله راکوي ا ټي مساوي کېږي وي دوه منفي وي یو د حرکت لومړی معادله راکوي د دې سیستم سره یو ځای بل سیستم د موقعیت پیژندلو دپاره دا خو موږ ته تعجیل راکوي سرعت راکوي د موقعیت ټاکلو دپاره جی پی ایس یا ګلوبل پوزیشننګ سیستم جی پی ایس دا هم استعمالیږي تر څو دغه د الوتکې موقعیت هم پیدا کړي یا که په لنډ ډول ووایو که چېرته تعجیل ثابت نه وي نو موږ بیا د انتګرال نه استفاده کوو او انتګرال ډي وي د وي یو نه وي دوه پورې دا مساوي کېږي ا ډي ټي د صفر نه تر ټي پورې د دې انتګرال به شي وي دوه منفي وي یو نقطې مې موضع کړې ا ټي د حرکت لومړنۍ معادله دویمۍ معادله څنګه کېږي کله چې وي پیدا کړو دلتا ایکس د دغه ګراف لاندې سطحه ده نو دلتا ایکس مساوي کېږي وي ډي ټي سره لکه څه رقم چې د ا ټي ګراف کې د ګراف لاندې سطحه موږ په انتګرال پیدا کوله په همدې طریقه ا ډي ټي په ځای وي ډي ټي او موږ ته به څه راکړي دلتا وي یعنې د دغې تخنیک نه مې استفاده وکړه مخکې مستقیمه کرښه اوس مستقیمه کرښه نه ده چې کله مستقیمه کرښه نه ده یو کوچنی حالت ورنه راخلو په هغې کې مستقیمه کرښه راځي او دا مساوي کېږي دلتا ایکس اوس موږ ته سرعت معلوم نه دی او دا شی موږ ته څه راکوي تعجیل راکوي نو د وي قیمت لیکم انتګرال د وي یو جمع ا ټي ډي ټي دا به شي دلتا ایکس به مساوي شي وي یو ډي ټي انتګرال د صفر نه ټي پورې جمع ا ټي ډي ټي انتګرال د صفر نه تر ټي پورې دا به شي وي یو ټي جمع یکې بر دوه ا ټي مربع دی ټي انتګرال ټي مربع یې بر دوه دی نو د حرکت دویمه معادله یې راکړه څه یې راکړه دویمه معادله کله چې د حرکت لومړی او دویمه معادله معلومه وي د لومړۍ معادلې نه ټي پیدا کړئ دویمه کې وضع کوئ تاسو ته د حرکت دریمه معادله درکوي نو دا فرمول بندي اولنی پوزیشن یا موقعیت معلوم دی مکان تغییر معلوم شو په وخت وویشو سرعت راکو د سرعتونو تغییرات هم اندازه کړه چې په دې ځای کې سرعت دا و په دې ځای کې سرعت دا دی تغییر په وخت وویشو تعجیل راکړو دلته مسله بدله ده دلته دا سیستم موږ ته تعجیل راکوي نو د تعجیل انتګرال چې واخلو دلتا وي راکوي بیا د وي انتګرال چې واخلو دلتا ایکس راکوي دا و د دې فصل اړوند مفاهیم فرمولونه او علامې راتلونکي درس کې به د دې فصل اړوند مثالونه وایو الله دې وکړي چې ورباندې پوه شوي وای الله حافظ